افغان تعلیمي اکاډمي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او روژه مبارکه په خیر در باندې تېرېږي. نو دا دی راځو نن د نهم ټولګۍ د ریاضي مضمون د منظمې مزلې ترسیم په هکله باندې تاسو ته تشریح درکوو. موږ راځو که چیرې یو منظمه مزله موږ وغواړو ترسیم یې کړو، نو موږ باید اول کم کارونه وکړو؟ موږ د قطرونو شمېر ته په کتو سره رسمو، یعنې هر څومره چې تاسو ته یو مزله ویل کېږي موږ باید هغوی د قطر په شمېر سره باید رسم کړو. مثلا که موږ ته یو څوک یو مثال راکړي چې وایي د اته‌ضلعي منظمه مزله رسم کړئ، اته‌ضلعي منظمه مزله رسم کړئ، نو موږ څه کوو؟ لومړی موږ په دې مزله کې څو قطره رسمو؟ 4 قطره رسمو. یعنې 4 قطره چې رسم کړو موږ ته اته‌ضلعي مزله په لاس راکوي. که ول 12 ضلعي رسم کړئ تاسو به 6 قطرونه پکې رسم کړئ. مثلا دغه مزله ما اوس رسم کړې ده، تاسو په دې کې وګورئ دا ها څو قطره راغلي دي؟ د A څخه تر E پورې 1 قطر، د B څخه تر F پورې 2 قطره، د G څخه تر C پورې 3 قطره، د H څخه تر D پورې 4 قطره. یعنې د قطرونو په شمېر موږ کولی شو چې یو منظمه مزله رسم کړو. موږ دلته یو دایره پکې لرو. که چیرې دغه دایرې ته تاسو وګورئ، زه غواړم چې دې کې یو منظمه مزله رسم کړم. اول به ته داسې یو قطر رسم کړي. قطر خو موږ تاسې ویلی چې د مرکز څخه تېر شي او د محیط 2 ټکي سره وصل کړي. بل به داسې رسم کړي. دا یې څو قطره سول؟ دا یې 2 قطره. بیا به راسو موږ به څه شی وکړو؟ داسې به رسم کړو. دا یې 3 قطره. بیا به کم قطر رسم کړو؟ دا به 4 قطره شي په دا شکل سره. بیا به تاسې د A څخه B ته، C ته، D ته، E، F، G، H په همدا شکل سره به د تورو د هر خط پر نقطو باندې به د تورو نښانۍ ورکوي. بیا به د هر د A څخه تر B پورې تاسو به دا نقطې سره وصل کوئ. کوم وخت چې تاسو وصل کوئ په منظم شکل په خطکش باندې A څخه B ته، د B څخه C ته، د C څخه D ته، د D څخه E ته، د E څخه F ته، د F څخه G ته، د G څخه H ته، د H څخه A ته. که تاسې داسې وګورئ یو منظمه مزله ترسیمیږي. یعنې داسې موږ په خطکش رسم کړی ده، دا موږ په یو ساده شکل په لاس هم تاسو ته رسم کړل. یعنې منظم مزله موږ په دې شکل سره رسمولی شو. د قطرونو په شمېر یې رسمولی شي. بل په منظمه مزله کې د مرکزي زاویو اندازه چې موږ ته وایي مرکزي زاویو اندازه څومره ده؟ فرض که دغه زاویه څومره ده، دغه زاویه څومره ده، دغه زاویه څو درجې دي. بیا موږ تاسې دغه دپاره یو فارمول ورته لرو. د دې فارمول په اساس باندې موږ کولی شو چې تیتا مساوي ده 380 پر n باندې. یعنې په دې فارمول موږ کولی شو چې د دغه مزلې د منظمې مزلې د داخلي زاویو پراخوالی موږ څنګه کړو؟ پیدا کړو. فرض که اوس دا اته‌ضلعي ده، که چیرې موږ تاسې راولاړ سو د دې مزلې د هرې زاویې پراخوالی موږ پیدا کړو، نو ټیټا به مساوي سي 380 n د ضلعو شمېر دی. تاسې پر 8 باندې تقسیم کړئ. 380 چې پر 8 تقسیم کړو 45 درجې موږ تاسې د هرې زاویې پراخوالی دی. ګرانو زده کوونکو په بل درس کې موږ تاسې راځو د محیطي دایرې د شعاع له مخې د منظمې مزلې مساحت پیدا کوو. منظمې مزلې محیط موږ ته راکړل کېږي چې پی مساوي ده په AB ضرب n. یعنې دا محیطي ده، هغه چې وه هغه محیطي ده. موږ محیطي او محیطي دواړه په تېر درسونو کې معرفي کړي دي. محیطي هغه ته ویل کېږي چې په اصطلاح باندې د دایرې د شاوخوا په داخل کې پرته شاوخوا باندې مزله راګرځېدلې وي او دایره یې په داخل کې وي. دې ته محیطي دایره وایي. او محیطي هغه ته ویل کېږي چې مزله د داخل کې وي او دایره شاوخوا پر راګرځېدلې وي او راسونه یې سره وصل کړي وي. اوس دلته محیطي دایره یې موږ ته ویلې ده. نو د محیطي دایرې د شعاع له مخې د مزلې مساحت اول موږ باید محیط پیدا کړو. محیط پی مساوي ده په AB ضرب n. دا محیط دی ځکه شاوخوا د دې مزلې محیط موږ AB یعنې دا زوله دا ضرب دا ټول زولې چې موږ سره جمع کړو، یعنې دا اسانه لارې موږ تاسې ویلی شو چې AB ضرب n. که چیرې موږ تاسې هر څو زولې ولرو هغوی نه د یوې زولې په اندازه کې چې موږ تاسې ضرب کړو هغه موږ ته محیط په لاس راکوي او بل یې مساحت په لاس راکوي. مساحت یې 1/2 پی ضرب r دی چې دا څنګه لاسته راغلی دی. تاسو وګورئ که په ثبوت کې موږ تاسې اوس دلته وکړو
دغه د مثلث تاسې وګورئ یو دانه مثلث دلته پروت دی په مثلث مساحت کې موږ تاسې ولې دي که موږ تاسې مساحت په A سره یاد کو نو خو موږ وایو چې قاعده ضرب ارتفاع تقسیم 2 نو موږ لیکو چې AB ضرب R تقسیم 2 ضرب N ولې ورکو ځکه دا څو ځلې ده نو دلته ضرب سره N که چیرې موږ تاسې راولاړ داسې ولیکو چې AB ضرب N AB ضرب N ضرب R تقسیم 2 اوس که موږ تاسې وګورو په محیط کې موږ ته ویل چې AB ضرب N مساوي په چا سره دی په P سره دی نو موږ کولی شو چې داسې ولیکو P ضرب R تقسیم 2 ځکه د ضریب یو دی داسې هم لیکلی شو چې 1/2 P ضرب R همدغه د محیطي دایرې د مساحت فارمول دی همدغه محیط دی نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تر همدې ساعته پورې په همدې درس باندې سر خلاصوي بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم د الله په امان